سوم کاریابی عاجل است. جوان بی‌سواد باشه یا باسواد، فرق سواد و دانش کنین برادران. بی‌سوادی به دانشی نیست. ما افغان احمق ندیدیم، احمق خارجی تحصیل یافته بسیار دیدیم. زه دولسم صنف کې امریکې ته لاړم، خو دوی افغانستان باندې نه پوهېدل. دا زړې ښځې به یې مانه به یې پوښتنې کولې چې مکتب د زه مکتب د حبیبي کې وم. ډېر مفاشن و، امریکا کې ډېر کم مکتبونه په دې سویې وو. نو بیا یې ویلې څنګه ځې؟ ما ویلې اوښ لرم، اوښ مې وړم. خو ټوکې مې کولې، ویلې اوښ دې چېرې داره؟ دا ونې دې لیدلې دي؟ ونې لاندې موټرونه وو او دوی نه لیدل. یک روز یک آدم از پیش پرسان کرد، گفت ما شنیدیم، معلم سپورت بود، گفت در افغانستان ما شنیدیم خر بسیار زیاد است. ما خب شوق، ما گفتم ما در اوج چار پای دارن. چا بیلی چه دیور تو اینو خود تو باپو خو خردی. یعنی افغان ظرفیت فکری زیاد داره، این اشتباه نکنین، چون همیشه ما از کلمه روشن فکر دوری دارم.